شیخ صاحب بل مثال یو کس دی هغه لاړ بابا صاحب ته کاکا صاحب ته جارو یې راواخېسته یا د پیر صاحب یو کمیس دی هغه یې راواخېسته په ځان باندې مږي او دانې په دې باندې ښه کېږي ولې یوسف علیه السلام نه وکړی چې خپل پلار ته کمیس لېږلی چې په سترګو یې ورته وایي چې سترګې ښې شي نو تاسو ولې دا د پیر بابا یا د کاکا صاحب یا د هغه د جاروګانې خلکو ته نه پرېږدي چې په دانو باندې یو دانې ښې شي او دا ډېر اهم سوال دی ډېر خلکو ته دا اشکالات پیښیږي چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دغه د یختونه دغه د پیزار نه یا دغه د نور شیونه خلکو برکات حاصلول د یوسف علیه السلام ذکر قرآن کې راغلی دی چې دغه د کمیس نه چې کوم دی برکت حاصل شوی دی او یعقوب علیه السلام سترګې پرې روغې شوي دي نو لحاظه که موږ د یو پیر صاحب موږ د یو بابا صاحب دغه جارو مارو دغه د چوغه موغه په ځان باندې وو او دې سره ټیک شنو دا بدکار هم دی دلته خبره یاد لره نبی صلی الله علیه وسلم او انبیاء علیهم السلام دا معصوم دي پیر صاحب بابا صاحب وغیرہ دا معصوم نه دی دا قانون ټول منودل دی چې په معصوم باندې غیر معصوم نه قیاس کیږي او بل هغه نبی دی اخو د الله په حکم باندې دار سکول دته کوم وحی شوی دا دغه یو لند دلیل تعالی دایم دا خبر ډیرو دکی خو یو شارټ کټ دلیل ویم چې دا کار غلط ذکرې وجه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دغه نورستا د دې امت بهترین شخصیت اهل سنت والجماعت په نسبت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی لیکن څوک نشي ثابتولې نه په سند صحیح سره نه په سند حسن سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه پیزار دغه کپڑے دغه پټکي دغه یخت دغه نه چې برکت حاصل کړي دغه نورستا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بهترین شخصیت دغه رنګ بیا عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب رضی الله عنهم او دغه نور صحابه کرام څوک په تاریخ کې نشي ثابتولې چې د دیو د کپړو نه د پیزار و غیره نه چا برکت حاصل کړي نو زه صدیق خلکو ته یم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ډېر اوچ شخصیت او غدا پیر صاحب دې پیر صاحب خو پته هم نه لګي دا موحد دی کنه مشرک دی سره اکثر په شرکیاتو کې مبتلا کنه دا منځ کې یو خبر ام کوم دا اوریدونکو هغه په ځین کې دار علماء ډېر خلک تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې راځي چې را پلانې کې جعلی پیر گرفتار شو جعلی پیر زه دا یو خبر کوم په پیر کې جعلی مالی نشته دا ټول جعلیان دي خو خراب دي کنه دا ټول کوم یو شی بدعت ته د سټ نه بدعت ته پیرتو په اسلام کې کوم ذکر راغلی دا خو د نصرانیت دغه ایجاد کړه شی دی ورهبانیت ابتدعوها قرآن ویل رهبانیت خو هغه اختیار کړی دا خو د نصارو ایجاد دی پیرتو په اسلام کې حیثیت نشته نو لہذا بده کې جعلی مریض دا ټول جعلی دي چې دا به جعلی دی دا به غیر جعلی دی نو لہذا د صحابه کرامو نه د تابعین نه د تابعین نه چې خیر القرون دی پای کې دا څوک نشي ثابتولای چې د یو نیک سړی دغه د پیزار دغه د کپړو وغیرہ چا برکات حاصل کړي په ځان باندې راخودلې دي لہذا د یو بدعت عمل د اجماع د امت خلاف دی. Don't forget to like and follow Rana Studio.